سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د یاد هیواد بندر عباس شهید رجایي سیمه کې درنه چاودنه شوې. ایرانی چارواکو برید تایید کړی، خو د نویت په اړه یې څه نه دي ویلي. ټولنیزو رسنیو کې د دې چاودنې خپاره شوې ویډیو کې ښکاري چې درانه زیانونه یې اړولي دي. هاخوا بیا د ایران د تصنیم خبري اژانس ویلي چاودنه په یو اداري ودانۍ کې شوې ده. د یاد اژانس د خبر له مخې چاودنه دومره زوروره وه چې 2 کیلومتري کې یې د ودانۍ ښیښې ماتې کړي دي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له جنجالي ملاقات وروسته د زیلنسکي سره کتلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روم کې د پاپ فرانسیس د مړینې په مراسمو کې یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وکتل. رسنیو راپور ورکړی دی چې په دغه لیدنه کې ټرمپ او زیلنسکي په یو شمېر مهمو مسایلو غږېدلي دي. تر اوسه د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نشته. هیله دې نه وي چې د روان کال فبروري په میاشت کې سپینه ماڼۍ د ټرمپ او زیلنسکي لیدنه وه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړو د حل لپاره وه. دغه لیدنه په لفظي شخړه بدله شوه. په پای کې زیلنسکي سپینه ماڼۍ پرېښوده او لاړ.